د مسؤلینو دا ډله ولس ته د لا ډېرو اسانتیاو برابرولو په موخه دغه ځای کې د یو نوي سړک د جوړېدو پرانسته کوي. د لغمان مرستیال والي له خپلو یو شمېر رئیسانو سره د سړک د جوړېدو بنسټ ډبره کېښوده. د مهترلام ښاروال مولوي رحمت الله شهامت وویل یاد سړک د مهترلام ښاروالۍ له داخلي بودیجې څخه د 6 میاشتو په موده کې په کانکریټي ډول جوړیږي. د حاجیانو د کلي سړک چې 380 متره د دې طول ده او 15 متره د دې عرض ده. څه کم 10 میلیونه په ارزښت باندې دې باندې لګښت راځي چې د مهترلام ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي او دې کې به تقریبا 10 کسو ته د کار زمینه برابره سي او روزمره به مزدوري پکې کوي. ولسونه د دغسې پروژو پیل او سړک جوړولو ته خوښ دي. هغوی وایي او دغه سړک چې موږ ته جوړېږي موږ ډېر خوشحاله یاستو قومونه ځکه سهولتونه را منځته کېږي او دا یو مثبت ګام دی او ښاروالۍ خدمات کوي او د باندې قوم ډېر خوشحاله دی ځکه چې دغلته کندې او لوړې جوړې ډېرې وي او اوس ښاروالۍ کانکریټوي موږ ښاروالۍ نه ډېر منندوی یو. په دې ولایت کې هر تن د وطن د آبادۍ لپاره رښتینی کار کوي. د رڼا سړک ودانیز او سړک جوړونې شرکت مسؤل توحید احمد وویل د دغه پروژې د ښه کیفیت د کمیت د هر اړخ نه د لغمان ولایت مقام ته ښاروالۍ ته د لغمان ولسونو ته د ښه کار کولو اطمینان ورکوو. انشاءالله چې دا پروژه به موږ په ډېر ښه کیفیت او په ښه کوالټي باندې مخې ته وړو. د یادونې ده چې روان کال په لغمان کې د مهترلام ښاروالۍ لخوا لسګونه پروژې پلي شوي چې خلکو ته پکې ګڼ شمېر سهولتونه برابر شوي دي.